دا نظم دی عنوان یې دی هغه مور او پلار چې بچي په غیر قانوني طریقه یورپ ته لیږي. دولت ژوند لره زوال دی، مونږ له څو وارې مثال دی. دا چې تاسو یې رخصت کړئ دا د دغو د ژوند حال دی. دا خو پوه نه دي، زلمي دي، ماشومان تنکي دي. دا خارج ته د لیږو دي، دا د 10 کالو بچي دي. صفر 10 لکه تاوان شي، بیا په تللو کې حیران شي، په ژړا او چغو سر شي چې بیا کرخه د ایران شي. او سختې سختې ولګې تندې په پیادلو باندې منډي، انسانیت ورته حیران شي کړي له مرګ سره ملنډې. انسانیت ورته حیران شي کړي د مرګ سره ملنډې. یا د واورو لاندې مړه شي، یا خوراک د کوم ځای نه شي، په ځنګلو کې سفر وي، دا به څه دوانه وشي. مړه جوړه تباهي ده، مړه جوړه تباهي ده. دا منم چې غریبي ده، دا تنکي زوی به دې هیر شي، مړه دا څه زندګي ده. دا تنکي زوی به دې هیر شي، مړه دا څه زندګي ده. او د سرونو سره سودا ده، د سرونو سره سودا ده. مړه جوړه کربلا ده، ښه یې وینې چې دا مرګ دی، خو پرته ورته دنیا ده. پکې ژوند ډک له خطره، مزلونه په نهره، بیا د مرګ اواز راخیږي خاص د ترکو د باډره. بیا د مرګ اواز راخیږي خاص د ترکو د باډره. قافلې قافلې پاتې، دا یاران او مزې پاتې، هلته مرګ د انسانانو، دا یاران او حجرې پاتې. قافلې قافلې پاتې، دا یاران او مزې پاتې، هلته مرګ د انسانانو، دا یاران او حجرې پاتې. زندګي ورته سرور شي، تکلیفونو کې نسکور شي، اندازه ورته بیا لګي، پاتې ژوند ورته تک تور شي. او د ګلونو تباهي ده، دا ځواني دا زندګي ده. د ګلونو تباهي ده، دا ځواني دا زندګي ده. زه خو وایم صفا کوپر دا په څه مسلماني ده. زه خو وایم صفا کوپر دا په څه مسلماني ده چې وجود یې دړ وړ شي، چې په لاره کې څوک مړ شي، بیا 50 ورځې حصار وي، نو دا سپین مخ یې تک زیړ شي. بیا د سر د سمولو څوک یې نه وي، بیا د زنو د تړلو څوک یې نه وي. زنکدن یې وي په غره کې، زنکدن یې وي په غره کې، بیا د غم او د جړلو څوک یې نه وي. د کتلو ځای یې نه وي، د لیدلو ځای یې نه وي. ارماني لاړ شي، د راوړلو ځای یې نه وي. هلې ځلې په بیا کړه لاره، اوس دې ورته املا کا. که دا مړی دلته غواړي نو یو 100 لکه بیا راکا. او په غمونو کې لاړلې، غم خوړلې، سر خوړلې، بیا قرضونو پسې ګرځي، جړېدلې کړېدلې. دا قسم دی، حقیقت دی، دا وحشت که ضلالت دی چې په لاره مړ شي. مړه دا کوم انسانیت دی چې په کور مو نه ساتلو، مړه څله مو راوړلو، مور او پلار ستاسو ظلم، په ډالر مو خرڅولو. په آخر کې مې دا سوال دی چې دا ژوند لره زوال دی. نور بچي خارج ته برکئ، د دې دغه د ژوند حال دی. یوه ټپیزه د اخره کې ډالۍ کومه چې مخ مې قبلې طرف ته سم کړه، د مرګ اعلان مې په هر چم کړه، بیا مې مثال د ټول عالم کړه، یادګار مې لیک په خپل قلم کړه چې پښتانه د دولت وڅنډي لاسونه، چې پښتانه د دولت وڅنډي لاسونه.